بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. حمیم والکتاب المبین. حمیم قسم دے پسرگن کتاب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بیشک مونږ هغه عربي قرآن ګرځولی دی تر څو چې تاسو پې پوه شئ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. او یقینا دا په لوح محفوظ کې دی زمونږ په وړاندې د لوړې مرتبې خاوند او د حکمت ډک کتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. نو آیا مونږ د تاسو نه په بیزارېدو سره تاسو ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل د دې په خاطر پرېږدو چې تاسو د حده تیر شوي خلک یئ؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. او مونږ څومره پیغمبران په پخواني قومونو کې استولی وو. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هر پیغمبر چې دی تراغه نو دی ورپورې ټوکې مسخرې وکړې. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. نو کم خلک چې دینا ډیر زیات زورور وو مونږ هغوی هلاک کړل. د مخکینی قومونو مثالونه تیر شوي دي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. کته د دینه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دی به پخپله ووایي چې دا هم هغه برلاسي په هر څه پوه ذات پیدا کړي دي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. هم هغه ذات دی چې د ستاسو دپاره یې دغه ځمکه فرش کړه او په دې کې د ستاسو دپاره لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو خپلې لارې وموندلی شئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هغه ذات چې په یو خاص اندازه د اسمان اوبه نازلې کړې او د هغه په وسیله مړ ښار راژوندی کړو. په همدې طریقه به یوه ورځ تاسو د ځمکې نه یعنی په قیامت کې د قبرونو نه راوویستل شئ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. هم هغه ذات دی چې دغه د ټولو شیانو جوړې پیدا کړي او د ستاسو دپاره یې کشتی او څاروي پیدا کړل چې تاسو پې سورېږئ. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تر څو چې تاسو د هغو په شا ټینګ سواره شئ نو کله چې په هغو کښېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او ووایئ چې پاک دی هغه ذات چې زموږ دپاره یې دغه شیان مسخر کړل یعنی کابو کړل. که نه نو مونږ کې خو د هغوی کابو کولو وس نه و. فإنا إلى ربنا لمنقلبون. او یقینا یوه ورځ زمونږه خپل پروردګار ته تلل دي. وجعلوا له من عباده جزءا إن
الإنسان لكفور مبين. او دی د الله د بندگانو نه ځینې د هغه جز وګرځول یعنی وی ویل ملایکې د الله لوڼې دي. حقیقت دا دی چې انسان ښکاره احسان هیرونکی دی. أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين. آیا الله تعالی د خپل مخلوق نه د ځان د پاره لوڼې وساتلې او تاسو یې په زامنو سره سر لوړې کړئ؟ فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. او حال دا دی کوم اولاد چې دی رحمان خدای ته منسوبوي د هغه د پیدایش زیری چې کله په خپله د دینا یو چاته ورکول کیږي نو مخې د ډیر غمه تور شي او غمجن شي. أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا د الله په برخه هغه اولادو رسیدو چې په گاڼو کې پالنه کیږي او په جګړو کې خپل خبره واضح نشي کړی یعنی جنکه چې خپل مودا په پوره طریقه ښکارا کولای نشي. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. دی ملائکه چې د رحمان خدای عبادت گزاری دي خزی وګرځولې آیا دی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی د دی گواهی به ولیکل شي او دینه به د هغه په باب پوښتنه کیږي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دی وای که رحمان خدای غوښته چې مونږ د هغو عبادت ونکړو نو مونږ به هیڅ کله د هغو عبادت نه وکړی. دی د هغې معاملې په حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي محض اټکلونه کوي یعنی دروغجن دي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا مونږ د دینه مخکې دیتا چرته بل کتاب ورکړی و چې هغه دی ټینګ نیولی دی یعنی چې هغه کې دا اختیار ورکړی شوی وي یا څه سند وی چې د الله نه سوا د نورو عبادت وکړي؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. نا بلکې دی وایي چې مونږ خپل پلار نیکونه په دې دین باندې موندلی دي د هم هغو په قدمونو باندې روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدرون. په همدې طریقه د تانه مخکې چې هر کلي ته مونږ څوک ویرونکی ولیږلو نو د هغه ځای آسوده حال خلکو هم دا وویل چې مونږ خپل پلار نیکونه په دې دین باندې میندلي دي او مونږ د هم هغې د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
هر پیغمبر هغو ته وویل اگر چې ما تاسو ته راوړی دی ښه لار ښوونکی لا هغې نه چې تاسو میندلي دي په هغه باندې خپل پلار نیکونه هغې ټولو پیغمبرانو ته هم دغه جواب ورکړو چې د کم دین خواته د بلنې دپاره چې تاسو لیږل شوي یئ موږ په هغه باندې کافران یو فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين په آخر کې موږ د هغو نه انتقام واخستو او وګوره چې د دروغ ګڼونکو څه انجام شو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلي وو چې تاسو چې د کومو شیانو بندگی کوئ زه د هغو نه بیزار یم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سوا د هغه ذات نه چې زه یې پیدا کړی یم هم هغه به ماته لار وښایي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او ابراهیم علیه السلام هم دغه یوازې د خدای عبادت کلمه د ځان نه وروستو په خپل اولاد کې پرېښوده تر څو چې خلک د شرک نه ځان وساتي راوګرځي بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين د دې د پاسه هم چې کله دغو خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړو نو مادي د منځه یو نړل بلکې مادي او د دې پلار نیکونو ته دنیاوي مال او اسباب ورکړو تر دې پورې چې دې ته حق دین او سرګند بیانونکی پیغمبر راغی ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون او کله چې دی ته هغه حق دین راغی نو دی ویل چې دا خو جادو دی او موږ د منلو نه انکار کوو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم او وی ویل دغه قرآن د دوه ښارونو نه چرته په لوی سړي باندې ولې نازل نشو اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آیا ستا د رب د رحمت ویشل دی کوي بلکې د دې د دنیاوي ژوندانه تیرول وسایل خو موږ د دې په منځ کې ویشلی دي او دینم یو ته په بل باندې لوړې درجې ورکړي دي تر څو چې دی یو بل ماتحت کړي او ستا د رب رحمت د هغې خزانې نه زیات قیمتي دی چې دی یې راغونډوي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون او کدا خبره نه وای چې ټول خلک به د مال او دولت په شوق دی په یو لار شي او کفر او فساد خواته مخ واړوي نو موږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغو زینې چې هغې ورباندې بامونو ته خیجي د سپینو زرو ګرځولي وای ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون
او د هغو د کورونو دروازې او د هغې تختونه چې هغې ورباندې تکیه وهونکي کینی وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين او د سرو زرو هم دا هر څه خو محض د دنیاوي ژوندانه فایده ده او آخرت ستا د پروردګار په وړاندې صرف د تقوا دارو خلقو د پاره دی فمن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين څوک چې د رحمان خدای د ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي نو موږ په هغه باندې یو شیطان مقررو او هغه یې ملګری کیږي وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون دا شیطانان دغسې خلق په سمه لاره باندې د تلو نه منې کوي او هغوی د ځان سره دا ګمان کوي چې موږ په سمه لار یو حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين په آخر کې چې کله دغه انسان زمونږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به ووایي کاشکې زما و ستا ترمنځه د ختیځ او لویځ یعنی مشرق او مغرب لرې والی وې ته خو ډیر بد ملګری یې یعنی دا خبره به د قیامت په ورځ کافرانو کې خو هغه وخت به د دې اعتراف هیڅ فایده نه وي ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون په هغه وخت کې به دې ته وویل شي اوس چې تاسو ظلم کړی دی نو نن ستاسو دپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسو او ستاسو شیطانان په عذاب کې یو ځای یئ فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نو اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته کوڼ ته اورولی شي یا بړندو ته په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي خلکو ته لاره وښایې فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون یا به دا وي چې تا به موږ د دې د عذاب نه مخکې وفات کو نو موږ به د دې نه په آخرت کې بدل واخلو أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون او یا دا چې موږ به تا ته وښایو د دې هغه عذاب چې دې سره وعده کړې ده نو موږ په دې برلاسی یو فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ته په هر حال کې هغه کتاب ټینګو نیسه چې د وحي په وسیله تا ته لیږل شوی دی او یقینا ته په سمه لاره یې وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا دپاره او ستا د قوم دپاره یو ډیر لوی نصیحت دی او ډیر ژر به د ده په باب د ستاسو نه پوښتنه وکړی شي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون د تا نه مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو د هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ د رحمان خدای نه سوا د خلکو دپاره نور خدایان هم جوړ کړي وو چې د هغو بندګي وشي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين مونږ موسی علیه السلام د خپلو نښو سره فرعون او د هغه د سلطنت مشرانو ته ولیږلو او موسی علیه السلام ورغی
او وی ویل چې زه د ټولو جهانو د رب پیغمبر یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. او بیا کله چې هغه زمونږ نښې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل. وما نريهم من آية إلا هي أكبر وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. مونږ د یوې د پاسه یوه داسې نښه هغوی ته ښودله چې د مخکیني نه به لا زیاته لویه وه او مونږ هغوی بیا بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی د خپل چال چلن نه راوګرځي. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. د هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای جادوګره د خپل پروردګار د خوا چې کم منصب در په برخه شوی دی د هغه په اساس زمونږ دپاره هغه نه دعا وغواړه مونږ به هرومرو په سمه لاره برابر شو. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. او څنګه چې مونږ د هغو نه عذاب لرې کو نو هغوی هم هغه وخت خپله واده ماته کړه. فنادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. یوه ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ آواز وویل ای خلکو آیا د مصر باچایي زما نه ده او دغه چې ولې زما د محلونو لاندې بهیږي آیا تاسو نه وینئ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. زه ښه یم که دغه سړی چې بې عزته دی او خپله خبره هم څرګنده نشي بیانولی. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. که رښتینی دی نو ولې په ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نشو یا د سره فرښتې پیوسته صف تړلې ولې رانغلې. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هغه خپل قوم سپک وګڼه او هغوی د هغه اطاعت وکړو په حقیقت کې هغوی ټول نافرمانه خلک وو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. په آخر کې چې کله هغوی مونږ په غوسه کړو نو مونږ د هغو نه انتقام واخیستو او هغوی ټول یو ځای غرق کړل. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. او د هغه وروستیو نسلونو دپاره پخوانۍ یوه کیسه او یو مثال او نصیحت کو. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون. او د عیسی د مریم زوی مثال بیانولو سره سم ستا د قوم خلکو په هغه باندې شور جوړ کړو. فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او هغه ویل چې زمونږ معبودان خدي که هغه دغه مثال هغه تا ته محض د خبرو اړولو راړولو دپاره وړاندې کړی دی. حقیقت دا دی چې دی جګړه مار خلک دي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دغه عیسی علیه السلام هم صرف یو بنده دی چې مونږ ورباندې احسان وکړو
او د بنی اسرائیلو د پارم د خپل قدرت یو نمونه کړو ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون که مونږ غوښته نو ستاسو په ځای بم فرښتې آباد کړي وې چې په ځمکه کې د ستاسو خلیفګان وې یعنی تاسو بم ختم کړي وې او د ستاسو په ځای بم فرښتې په ځمکه کې آباد کړي وې وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم او هغه یعنی عیسی علیه السلام د قیامت یوه نښه ده نو تاسو په قیامت کې شک مه کوئ او زما خبره ومنئ هم دغه سمه لاره ده ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين داسې دې نه وي چې شیطان تاسو د سمې لارې نه واړوي چې هغه ستاسو ښکاره دشمن دی فلما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون او کله چې عیسی علیه السلام د ښکاره نښو سره راغی نو هغه وویل چې زه تاسو ته د حکمت سره راغلی یم او د دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته د دین او د هغو خبرو حقیقت ښکاره کم چې په هغو کې تاسو اختلاف کوئ نو تاسو د الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکئ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم حقیقت دا دی چې هم هغه الله تعالی زما پروردگار هم دی او ستاسو پروردگار هم نو تاسو ټول د هغه عبادت وکئ هم دغه سمه لاره ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم خو هغه د دغې روښانه ښوونو سره سره د بني اسرائیلو ډلو په خپلو منځ کې اختلاف وکړو نو تباهي ده د هغو خلکو دپاره چې هغې ظلم وکړو د یوې دردناکې ورځې د عذاب نه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون آیا دی اوس فقط د هم دغه شي منتظر دي چې په ناڅاپه طریقه په دې قیامت راشي او دی خبر هم نه وي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين کله چې هغه ورځ راشي نو د تقوادارو خلکو نه سوا نور ټول دوستان به د یو بل دشمنان شي یعنی کافران به په یو بل الزام لګوي ګیله به دا وي چې دوست به دوست ته وایي چې تا زه ګمراه کړی وم او تقوادار دوستان به په خپلو منځو کې خوشحاله وي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون په هغه ورځ به وویل شي چې ای زما بندګانو نن ستاسو دپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين په هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زموږ په آیاتونو ایمان راوړی و او امر منونکي وو مسلمانان ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون ننوځئ جنت ته تاسو او ستاسو مېرمنې تاسو به خوشحاله کړی شئ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. د هغو مخې ته به د سرو زرو کاسې او د سرو زرو جامونه وګرځول شي او هر هغه شی چې زړه یې خوښوي او سترګې یې خوښوي هلته به موجود وي. دې ته به وویل شي چې تاسو به دلته د تل دپاره اوسیږئ. فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. دا هم هغه جنت دی چې تاسو د خپلو اعمالو په بدل کې د وارثان شوي. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ستاسو دپاره دلته ډېرې زیاتې میوې دي چې تاسو به یې خورئ. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. پاتې شو ګناهګار نو هغوی به تل دپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هیڅ کله به یې په عذاب کې کموالی نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی مایوسه پراته وي یعنی د نجات نه ناامیده. فما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. مونږ په هغو ظلم نه دی کړی بلکې هغوی په خپل ځان ظلم وکړو. فنادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. هغوی به په نارو نارو وایي ای د دوزخ مالکه یعنی د دوزخ دروغه که ستا پروردګار زمونږ کار آخر ته ورسوي یعنی د مرګ ووایي نو ښه ده. هغه به جواب ورکي تاسو به هم داسې اوسیږئ. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مون خو تاسو ته حق راوړی و خو تاسو نه د زیاترو حق بدې شو. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. آیا دی د څه کار پخه اراده کړې ده ښه نو بیا موږ هم یو پوخ کار کوونکي یو. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا دی دا ګمان کړی دی چې موږ به د دې رازونه او پټې خبرې نه اورو؟ موږ هر څه اورو او زموږ فرښتې د دې سره دي او لیکي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. دی ته ووایه که په رښتیا د خدای سره اولاد وی نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به یې زه وم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. پاک دی د اسمانونو او د ځمکې رب د عرش څښتن د هغو ټولو خبرونه چې دی هغه ته منسوبوي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. خدا دی په خپلو باس مبایسو او په لوبو کې لالهان پرېږده تر دې پورې چې دی خپله هغه ورځ وویني چې دی ترېنه ویرول کیږي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هم هغه ایک یو په اسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمت مالک او په هر څه پوه دی. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ډیر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او د آسمانونو او هر هغه شی باچایي ده چې د ځمکې او آسمان په منځ کې دي او هم هغه ته د قیامت ساعت معلوم دی او د هم هغه طرف ته تاسو ټول ورګرځول کیدونکي یې. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. د الله نه سوا چې دی د نورو عبادت کوي هغې خو د سفارش واک نه لري مګر دا چې څوک د علم په اساس د حق ګواهي وکړي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. او کته د دینه پوښتنه وکړي چې دی چا پیدا کړي دي نو دی به پخپله ووایي چې الله، نو بیا کم طرف ته الټه روان دي. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قسم دې د پیغمبر په دې کول ای ربا دا هغه خلق دي چې ایمان نه راوړي. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو ای پیغمبر د دین مخ واړوه او وایا چې سلام دې تاسو ته ډیر زر به دې ته معلومه شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.